دا دلته ماته دا ریکارډینګ لګېدلی دی پوهېږي په قسم یا آډیو ریکارډینګ چاته لګېدلی دی یا ورته ویډیو څه شی لګېدلی خو د خبرې ریکارډ کېږي بس ریکارډینګ لګېدلی دی آن شوی دی ورته نو دا خبره دا سړی بیا ډېر زیات په احتیاط باندې خبرې کوي دی وایي چې د خولې نه کومه خبره راوباسمه نو چې ګوره صحیح خبره یې چې غول غوشان وخورم ځکه چې دا به سبا له خلک اوري خلک به یې اوري که چا واورېدو خبره ما دروغ کړې وه نو خلک وایي چې هلکه دا سړی خو دروغجن دی او دا د ځان نه قیسې کوي دا مه اورئ د ده په خبرو باندې یقین مه کوئ غلط فهمي به راشي بدګماني به راشي صحیح شوله که ځکه چې دا څیز لګېدل زه به ډېر زیات په احتیاط باندې خبرې کوم یا هر چا ته څه ریکارډینګ ولګېدو د هغه خبرې په دې کې محفوظېږي څه یوه خبره چې کوي دی کم یو کار چې دی کوي هغه محفوظ کېږي او دی بس ډېر زیات په احتیاط باندې خبرې کوي ځکه چې هلکه څیز محفوظ کېږي سبا له بیا دنیا ته معاشرې ته مخې ته کېږي نو ډېر زیات د احتیاط نه به کار اخلي نو الله جل شانه خو فرمایلی دي مونږ ته ریکارډینګ آن شوی دی دوه فرشتې الله جل شانه کېنولي دي یوه دلته ناسته ده یوه دلته ناسته ده کتابونه ورسره دي لیکل کوي دا ریکارډینګ دی هره یوه خبره لیکي څه کار چې هم کې لیکي ګورې ښه څه شی چې هم ته وی هغه کوي ستا نه چې کم یو کار صادرېږي ستا لاسونه په کم طرف باندې ځي ستا سترګې په کم طرف لاړې کم طرف ته دې وکتل خپې دې په کم طرف باندې لاړې د ژبې نه دې څه راووتل غوږونه باندې دې څه واورېدل دا هره یوه خبره لیکي ریکارډینګ آن دی مونږ بیا هم د دروغو نه قلاریږو مونږ بیا هم د خلکو غیبتونه کوو خپل مجلسونه هم ګرم کړي دي صرف د یو څو کسانو د خوشحالولو دپاره هلکه بس دې مجلس کې به زما ډېر صفت وشي دا خو ډېر زیات خبري دی ریډو دی دا سړي د خلک جرنیټر وایي په معاشره کې زموږ سره یو کس یو ملګری و زموږ مدرسه کې طالب وی په وخت هغه به ډېرې زیاتې خبرې کولې بس مړه چې موقع به ورته میلاو شو بیا به یې ایسته لګیا و نو هغه ملګرو مشهور کو په جرنیټر باندې وایي دا جرنیټر دی بس دی ګړېږي ایسته لګیا دی روان دی بس چې څه وایي څه وله په خوله باندې ورځي وایي دی ما ته الله جل شانه ریکارډینګ آن کړلی موږ د هغې نه باوجود هم بیا غریږو بس څه وایو د دې خبرې اډو پروا نه کوو چې هلکه دا صحیح ریالټي دغه ده اوس دلته خو دا څیز لګېدل دی په دې کې خو به څه ایډیټینګ وکړلی شي په دې کې که زه څه غلطه خبره وکړم هغه به تې ایډیټ کټ کړی به شي هغه خبره به تې ختمه شي په دغې کې خو کټ کول نه کېږي دا خو چې څه دي حقه شان ته به د قیامت په ورځ باندې راځي اول ته به سکرین ولګي چې لکه راشئ راغونډ شئ راشئ صرف د کور خلک به نه د خاندان خلک ښځه او یا خاون او یا بچي او یا ترونه او یا تره زامن او ماما زامن او خاندان خلک صرف دا خلک به نه یا صرف د محلې خلک به نه راغونډ شوي ټول مخلوق به راغونډ شوی مخلوق نه مراد صرف انسانان نه دي هر قسمه مخلوقات به راغونډ دي د قیامت په ورځ باندې سکرین به ولګي لکه د پلانکیز بیا راشه ستا سکرین لګېدلی ستا ډرامه لګېدلې ده ستا فلم لګېدلی په دنیا کې تا څه کړي په دنیا کې چې تا کم حرکتونه کړي هغه سکرین راشه وګوره دا ټول چې د څه قسمه کار کړی دی هغه به ورته ښکاره کړلی شي دا کارونه دې کړي اوس وایه ځه ته خو د رجسټر نه انکار کې دا ګناهونه ما نه دي کړي دا مې نه دي کړي دا مې نه دي کړي زه ستا د خپې هم دروغ وي زه ستا د غوږونو هم دروغ وي ستا د لاسونو هم دروغ وي ستا د پوزې او ستا د ژبې هم دروغ وي نو دا سکرین دا کوم چې لګېد دا خو دروغ نه وایي دا چې څه کړي دي هغه ټول په دې کې محفوظ دي اوس ته وایه نو په هغه ورځ باندې بیا های افسوس ډېر زیات افسوس دی په ما باندې اول ته بیا یا لیتني قدمت لحیاتي مونږ هغه د دنیا زندګۍ ته واپس ولېږه الله جل شانه ته منتونه او زارۍ کوي مونږ واپس ولېږه دنیا ته مونږ زول د نیک اعمال کوو مونږ به هلته منځونه وکړو مونږ به هلته خپل غوږونه د دروغو نه وساتو دروغو پې نه اورو د غیبتونو نه او د چغلو نه به یې وساتو د کنځلو نه به یې وساتو خپله ژبه به وساتو دروغ به پې نه وایو کنځل به پې نه کوو د چا غیبتونه به پې نه کوو مونږ ولېږه واپس الله جل شانه به ته وفرمایي فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد دغلته بیا د چا ذره باره چې تا څه کار کړی دی الله جل شانه فرمایي د هغې متعلق به تا ته جزا میلاویږي بس اوس واپس کېدل نشته دی دنیا چې ونه هغه خو دارالعمل و دارالعمل معنی دا چې بس کار کوه نیک اعمال کوه څه کار کې په دنیا کې کولی شي اوس قیامت دارالجزا ده دلته کارونه مارونه نشي کولی دلته به صرف بدله میلاویږي بس څه شی دې کړی دی څه کار دې کړی دی هغې متعلق به تا ته بدله میلاویږي ګناه دې کړی د هغې بدله به میلاویږي نیک کار دې کړی د هغې بدله به میلاویږي مونږ تاسو په ځان باندې کنټرول نشته دی هغه ورځ باندې بیا د افسوسونو نښه دا ده چې نن الله جل شانه ته رجوع وکړو ځان وپېژنو ګورئ او تاسو ته پته په معاشره کې نه دی دا کوم سړی چې ډېرې زیاتې خبرې اترې کوي د دې سړي هېڅ وقعت نه وي مړ لکه په مجلس کې خلک ناستي که نه ډېر خلک ناستي او یو سړی دی هسې ډرېږي بس لګیا دی نو خلک ورته وایي دا بېوقوفه دی هوښیار سړی هغه دی چې دی خاموش ناست دی بس د ده نه چا څه خبرې تپوس وکړو او د کار خبره وه او د جواب ورکړو بس
دا هر ټایم چې لګیایي که نه د دې سړي خبرې له هېڅ اهمیت نشته دی دی بس هسې لګیا دی دله نه په دنیا کې څوک څه حیثیت ورکوي څه وقعت ورکوي د قیامت په ورځ باندې د دې سړي څه حیثیت نه وي ځکه تا خو دې خولې لاړو څه ارام نه دی ورکړی تا خو ډېر غټ ظلم کړی دی لګیا به وي بس څه به دې وي نو د دې سړي په دنیا کې هم څه وقعت نشته دی چې دا لګیا وي هر ټایم دا د هوښیار سړي علامت دی چې خاموش ناست بس یو مجلس دی په هغې کې دی خاموش ناست دی چا چې تپوس وکړو بس د هغې جواب یې ورکړو